تاسې خو به تاسو خبر یې چې په پېښور کې کومې ویډیوګانې راغلې، یعنې د یو افغاني بابا چې و هغه یو پښتني پېغلې سره چې هغه هم د جلال آباد اوسېدونکې وه، یعنې بې وروسته معلوماتو شو هغې سره یې ویډیو راغله. دغسې نورې ویډیوګانې په موړ بازار کې په مختلفو ځایونو کې د پښتنو دوکاندارانو او ښځو داسې ویډیوګانې راغلي دي. خو نن چې تاسو سره کومه ویډیو شریکوم نو دا ډېره زیاته نوې ویډیو ده، ډېره زیاته مختلف ویډیو ده چې په کومه طریقه باندې یو دوکاندار یو داسې ښځه دوکه کړله چې هغې سره یې غلط کار وکړو، ناروا کار یې ورسره وکړو. ویډیو تر اخره وګورئ، تاسو به همدغه ویډیو په خپلو سترګو وګورئ. که زموږ چینل به نه وي سبسکرایب کړی ضروري سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو زموږ د دغسې تازه‌ترین اپډیټ ویډیوګانو نه خبرېږئ. قدرمنو دوستانو، په یو اړخ ته تاسو وګورئ نو مخکې به خلکو افغانان ملامتول چې دلته غلط کارونه کوي، داسې جرمونه کوي، داسې بدکاریانې کوي او پښتنو ښځو سره غلط کارونه کوي، ځکه چې دوی وایي چې شناخت به یې هم نه معلوم، که داسې څه غلط کار به یې وکړو وبه تښتېدل، بیا به د هغوی شناخت نه معلوم. نو دا یوازې افغانانو پورې منحصره نه ده، افغانان ډېر ښه خلک دي. اوس مهال چې کوم کارونه کېږي، نن سبا په بازارونو کې دوکانداران چې کوم کارونه کوي ښځو سره، نو دا ټول د پښتونخوا خلک دي. په زیاتو دوکانونو کې موږ ولیدل داسې ویډیوګانې زموږ مخې ته راغللې، داسې څیزان مو په خپلو سترګو باندې ولیدل چې دوکانداران راپسې ښځو سره غلط کارونه کوي. قدرمنو، دا هر څه چې دي دا د موبایل د وجې شروع شوي دي. یعنې موبایل چې کله هم که تاسو کولاو کوئ نو په دې کې په ریلز کې داسې غلطې ویډیوګانې، داسې غلطې سټوریانې مخې ته راځي، نو که یو چا سره په خوا کې خپله ښځه ناسته وي یا ورسره بچي ناست وي، نو هغوی هم دې سره د هغوی سترګې شتېږي، بې لارې کېږي. او دغه سړی چې کوم دی دا خپله هم دا کوشش کوي چې بهر که د ده دوکان وي، نو دوکان کې کومې ښځې چې ورته راځي هغوی سره ګپ شپ لګوي، یا نامحرمې ښځې وي، یعنې هغوی ته نمبر هم ورکوي. داسې د دې خبرو تبادله کېږي او یو داسې شر شروع کېږي، یو داسې غلط عمل شروع کېږي چې د دواړو زندګي ورسره بربادېدلی شي. دوستانو، موږ مختلف وختونو کې تاسو ته په مختلفو موضوعاتو باندې داسې ویډیوګانې راوړو، نو تاسو هم زموږ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او له نور تازه ترین اپډیټ دپاره موږ ته خامخا کمنټ وکړئ. ستاسو یو کمنټ زموږ حوصله افزایي کوي.